السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو جان حبیب او کاشف علی نوی ویډیو وایرل شوله. کاشف علی د جان حبیب دی کور ته لاړو او جان حبیب په د داروغ الزام ولګو. کاشف علی اوس ډیر زیات غصه ده او سو وای کاشف علی جان حبیب په یو څو غلطو کارونو سیکو او دا غي ټول حقیقت راخکارا کو. کو تاسو د هغې پوره معلومات حاصلول غواړئ زمونږ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کو زمونږ ویډیو خوښ شوه زمونږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلی نشان ووهئ. نورو معلومات دپاره به زمونږ ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. عزتمندو کاشف علی د جان حبیب دی کور ته لاړو. د دې دپاره لاړو چې هغه ټوله صفایي ښکاره کړي او جان حبیب په کاشف علی باندې د 2 لکو د داروغو الزام ولګو او ورته وویل چې دی کې 30,000 روپۍ تا مال راکولې. دې دپاره دې راکولې چې ته ما باندې څه الزام ونه لګې. کاشف علی ورته قرآن رالی چې ما ځان سره 2 لکه روپۍ نه دي راوړي. کو جان حبیب یې نه مني. جان حبیب په کاشف علی باندې د 2 لکو روپو د داروغو الزام ولګو. دې دپاره ولګو چې زمونږ ویو زیات شي، زمونږ پین زیات شي. کاشف علی د جان حبیب ټول کارونه راخکاره کړل او ویل چې ما د هغه په کمره کې 4 بوتلې د شرابو سی کړې. جان حبیب شراب سکي او ویل چې د 1700 روپو د ورځې سیګریټ سکي ورسره غلط کارونه هم کوي. جان حبیب کاشف دې دپاره خپل کور ته راغوښتو چې زمونږ ویو زیات. جان حبیب کاشف علی باندې د داروغو الزام دې دپاره ولګو چې زمونږ ویو زیات شي. کاشف علی جان حبیب سره د شرابو 4 بوتلې سی کړې. کاشف علی وای چې ما نه هغه ټیم مرګري سره مې موبایل و، ما د جان حبیب د شرابو نه ویډیو کړې وه خو ما سره هغه ټیم موبایل نه و. کاشف علی وای چې جان حبیب هر قسم نشي کوي او دې سره غلط کارونه هم کوي. جان حبیب دی زمونږ معاشره او شرموله. دوی هر قسم نشي کوي او ورسره غلط کارونه هم کوي. جان حبیب د خپل لویوز دپاره کاشف علی راغواړو او کاشف علی ورسره د شرابو بوتلې او نور داسې ډېرې نشي ارسي ورسره سی کړل. کاشف علی ډیر افسوس وکړو او ویل چې جان حبیب شراب سکي او جان حبیب په ما باندې د داروغو الزام لګوي. دا څومره د افسوس خبره ده. یو شرابي په ما باندې د داروغو الزام لګوي. جان حبیب ډیرې زیاتې نشي کوي. دا و زمونږ نننی ویډیو. کو دا ویډیو هم خوښ شوي زمونږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلی نشان ووهئ. نورو معلومات دپاره به زمونږ ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. والسلام.